أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. السورة بقرة آیت نمبر 40 نمبر آیت. د دین مخکې آیاتونو کې که غور سره تاسو وګورئ نو د انعاماتو ذکر و د آدم علیه السلام نه پس. وګورئ آدم علیه السلام باندې چې کوم انعامات د الله راغلي د هغې تذکره وه او څه د هغې نه پس د انعاماتو تذکره وه او دې ځای نه بعد صرف په اولاد آدم باندې چې کوم انعامات دي د هغې تذکره را روانه ده. گویا مخکې رکوع کې که صرف د رکوع په اعتبار ربط لګو نو په دې یوه رکوع کې په آدم علیه السلام چې کوم انعامات و د هغې تذکره وه او په دې راتلونکي رکوع کې په اولاد آدم چې کوم انعامات دي د هغې تذکره ده. دام یو ربطی جوړیږي چې دې ځای کې د آدم علیه السلام باندې د انعاماتو تذکره په تیره رکوع کې وشوه. اوس په دې رکوع کې په اولاد آدم باندې اجمالی انعامات او ورپسې بیا د دې رکوع نه بعد به تفصیلی انعاماتو تذکره شروع کیږي. اوس په دې رکوع کې درې مفاسد او درې مصالح هم موجود دي. درې مفاسد او درې مصالح د دې تذکره پکې ده. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. اسرائیل دا د عبرانی ژبې لفظ دی. اسر په معنی د عبد او ایل په معنی د الله. مطلب دا دی چې بنده د الله دا د دې معنی ده. یا بنی اسرائیل اذکروا یاد کئی تاسو نعمتی التي زما غ نعمت انعمت علیکم ای علی آبائکم یا انعمت بها علی اسلافکم. ځکه چې دا موجوده بنی اسرائیلو باندې خو هغه انعام نو خو د دې پلار نیکه باندې انعامات هغه تذکره ده. لکه چا د چا پلار نیکه سره ښه کړي نو ورته بیا دا وایي که نه وایي ته خو خپل پلار نیکه نه وایي تپوس کړو په تاسو خو زمونږ ډېر احسانات دي. نو الله دوی ته وایي چې ای بني اسرائیلو یهودیانو تاسو په پلار نیکه خو مونږ ډېر انعامات کړي دي. و اوفو بعهدی او زمونږ عهد پوره کوي. دا عهد په سوره مائده کې شپږمه سپاره کې 12 نمبر آیت کې چې کومه وعده ده نو هغه عهد ته نه مراد دی. دې ځای اوفي بعهدکم زه به ستاسو سره چې کومه وعده ده زما هغه به زه پوره کړم. نو اوفي بعهدکم بادخال الجنة زه به ستاسو وعده پوره کړم په ادخال جنت سره. یا به داسې ووایو چې اوفو بعهدي پوره کوي خپل وعده بایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم چې ایمان راړي په محمد علیه السلام و کتابي په کتاب د هغه باندې المذکور فی التورات چې کوم په تورات کې ذکر دی. اوفي بعهدکم بادخال الجنة زه به خپله وعده پوره کړم تاسو سره په داخلولو جنت سره. بل د اوفي بعهدکم نه بل مراد مفسرین اغسته چې الله ورته دغه عهد یادی چې لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. نو دواړه تفسیرونه یو شان دي خو دې کې لږ تفصیل شو
او غړومبي تفسیر کې چې کوم موږ په تقدیر د عبارت کې راوي استاغي کې لګ اختصار دی و ایای فرهبون خاص زمانہ پستاسو یریږي و ایای فرهبون خاص زمانہ پستاسو یریږي و آمنو بما انزلتو ایمان راړی تاسو پاغه قرآن یا پاغه پیغمبر چې کما که قرآن وی کم چې ما نازل کړی دی پاغه پیغمبر چې کما را لېږلی دی مصدقا د تصدیق کون کې دی لما معکم د هغه کتاب کم چې تاسو سره دی قرآن مصدق دی تورات انجیل مصدق دی نو د مصدق انکار ته خود به خود لازم راځي چې یو سړی وایي د فلان کې دا پلار نه منم نو زوی به څنګه ومني چې د مصدق انکار وشو چې کوم د دې قرآن د دې دغه تورات زبور انجیل تصدیق کوي نو د تورات زبور انجیل اقرار به څنګه راشي نو مصدقا لما معکم ای الكتاب الذي معکم ولا تكونوا اول کافر به ای بالقران مکه تاسو ډومبي کافران په دې قران باندې دا ډومبي کافر ورته څه کوي چونکه دا تعلیم یافته يهودو نو چې تعلیم یافته سړی دی اوسې انکار وکړي نو جاهلان خود ورپسې کوي بیا نو ورته وي ته ډومبنه کافر وګرځي په دې باندې ولا تشتروا بآياتي مخر سویاتنا زمونږه ثمن قلیلا لغونه پیسو بدل کې ولا تشتروا بآياتي مخر سویاتنا زمونږه ثمنا قلیلا انو دا آیاتونه به څنګه خرصول نو یو دا دی چې لا تستبدلوا مونږ وایو چې م بدلوي خرصول دا سی چې بدلول به آیت به یو شان او دی به بل شان دی بس بل شان به که پیسې به چانه واغست رشوت فیصله به بدل کړه نو دا خو اوس عام کیږي جرګو کې اکثر خلک به ویني په جرګه کې به یو فریق له مرشي بل فریق له مرشي بنده به وي ډېر مخلص دی هغه فریق ته ویلي دومره پیسې ګور راولې ګستاسو جرګه کې راغلی ستا طرفه جرګه کې تلې نو په دې جرګو کې دا کیسې ډېرې کیږي داسې په فیصلو کې یو سړی مالدار دی نو هغه خامخا لکه څه ورکړي هغه دپاره فتوه هم بدلېږي د هغه دپاره فیصله هم بدلېږي مالدار دپاره او غریب چې دی بس هغه پکې وښیولی شي نو ډېر خلک فیصلې د غریب دپاره مالدار دپاره بدلوي نو هغه چې څنګه د بني اسرائیلو طریقه وه نو هغه دې امت کې هم شته الله دې مونږ تاسو وساتي نو الله فرمایي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ایمان راړی تاسو په هغه قرآن کوم چې ما نازل کړی دی مصدقا چې دا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب الذي معکم کوم چې تاسو سره دی ولا تکونوا اول کافر بی ولا تشتروا بآیاتی نو یو دا دی چې لا تستبدلوا آیاتی ثمنا قلیلا د لغونې پیسو بدله کې او بل دام راځي چې لا تشتروا بآیاتی نو دا لا تکتموا آیاتی مپټوي زما آیاتونه کتمان حق کتمان آیت مراد غستی شي لغونې پیسو بدله کې لږې پیسې به چانه واغستې ترمذي شریف کې دی چې الله سره دنیا حیثیت د ماشي د وزر برابر هم نه دی دا ځکه ثمن قلیل ورته وایي عوضا قلیلا عوض ثمن ای عوض نو دا ترمذی شریف کې دا روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله په نيز باندې د دنیا حیثیت د ماشي د وزر برابر هم نه دی کچری دومره وینو بیا به کافرانو له دنیا نه ورکوله مسلمانانو له به ورکوله خو الله ته دې حیثیت نخکاری حیثیت مقرر کړی نه نو و ایای فتقون او خاص زمانہ پستاسو یریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مخلط کوي تاسو حق لرا د باطل سره ولا تکتموا الحق مپټوي تاسو حق په بدله د باطل کې انو اترکوا الضلال گمراهی پریدي و انکار النبی او انکار د نبی دا پریږدي
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق. لا تلبسوا دنو لا تكتموا الحق، حق ما پټوي. وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو په خپل باندې تصدیق کوئ د دې حق. وانتم تصدیقون. او بل داسې ترجمه کیږي ولا تلبسوا الحق بالباطل، مخل کوي تاسو حق لره د باطل سره. وتكتموا الحق، او پټوي تاسو حق لره. وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تصدیق هم کوي، یعنی تصدیق هم کوي او بیا هم پټوي. داس ترجمه هم کیږي. نو که تکتمو سره لا وانخلی مقدر نو هم ترجمه صحیح ده، کلا مقدر واخلی نو هم ترجمه صحیح ده. دواړو طریقو کې کی. واقیموا الصلاة، اوس دې ځای کې وایي چې تاسو شروع کوي په هغه شرایعو کې پس د توحید او د نبوت نه. نبوت او د توحید تذکره راغله، اوس پکې شرایعو شروع کیږي. د نبوت او د توحید نه پس چې الله او رسول دی ومنو، نو هغې چې کوم احکام راوړي دي هغه احکامو باندې اوس خبره چالو شوه. واقیموا الصلاة، قایم کوي مونځ لره. ادوا الصلاة نه دي ویلي، اقیموا الصلاة. ویا مطلب څه دی چې بارکانها ووجوبها وسننها، مونځ قایمول دي ته وایي چې دې ارکانو شرایطو سننو واجباتو ټولو خیال وساتلی شي. یو ادایګي ده او یو قایمواله ده. قایمول نو اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او زکات هم ورکوي، خو څنګه ورکوي؟ بمقتضى القرآن، په خپله طریقه زکات مه ورکوئ، قرآن چې څه مقتضا ده د هغې مطابق یې ورکوي. نو اقیموا الصلاة، مونځ قایم کوي. وآتوا الزکاة، زکات ورکوي. بمقتضى القرآن، د قرآن چې کومه تقاضا ده د هغې مطابق یې ورکوي. ورکعوا، او رکوع کوي. مع الراکعین، ای صلوا مع المصلین. دا ولې د رکوع ذکر وکړو؟ د رکوع ذکر کې دوه وجې دي. یو د جمع مونځ هغې ته اشاره وکړه چې ورکعوا مع الراکعین، او یو یې دې ته اشاره وکړه چې د یهودو په مونځ کې رکوع نه وه. نو څه وایي؟ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. ورکعوا کالراکعین، رکوع کوي پشان د رکوع کوونکو، گویا د مسلمانانو پشان مونځ کوي، یهودو پشان مه کوئ. اتامرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره؟ دا څنګه چلو؟ اتامرون الناس بالبر چې قرآن ورته تاسو خلکو ته نیکۍ حکم کوئ. دا علما د یهودو چې نو یقولون لاقربائهم کونوا مع محمد، خپلو خپلوانو ته به یې څه وي؟ د نبي علیه السلام سره ملګرتیا وکړئ، دی په حقه دی. ای به ورته تاسو ولې وي؟ بس موږ لږ مجبوره یو که نه، قوم مشران یو. نو وتنسون انفسکم، قرآن ورته وایي بعضې په خپله خلکو ته حکم کوئ او په خپل یې نه منئ، دې کې څه وجه ده؟ نو وتنسون انفسکم، او هیروئ تاسو خپلو ځانونو لره. وانتم تتلون الكتاب، او حال دا دی چې تاسو تلاوت کوئ د کتاب، یعنی د تورات. د تورات نو په تورات کې خدای ته دا و چې تاسو سبقت حاصل کوئ په نیکۍ کې. نو تاسو ځان رستو کړی دی، بل ته حکم کوئ چې او دا قرآن حق دی، په خپل یې نه منئ. نو دا یې ورته ووایي. افلا تعقلون، آیا پس ولې تاسو کې عقل نه راځي؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا، دلته یو اعتراض راځي. واستعینوا، اول استعانت طلب کوي، مدد غواړئ په صبر سره. والصلاة په مونځ سره، ای علی الشرائع من الصلاة والزکاة وفي ترک الریاسة. په دې هر څه کې تاسو استعانت طلب کوي د الله نه. اعتراض دا دی چې تاسو وایي چې د غیر الله نه استمداد جایز نه دی. نو دلته تاسو وګورئ، صبر او صلات خو غیر الله دی، چې قرآن وایي چې استعینوا، مدد غواړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة په مونځ سره، دا غیر الله دی. مولا جلال رحمت الله علیه جواب ورکوي د دې چې بعد سبب ده، بعد سبب د پاره ده چې په سبب د مونځ او په سبب د صبر تاسو مدد طلب کوي. نو والله المستعان،
الله تعالی مدد کون کې دی. دلته دا فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي لثقيلة، او دا منس چې دا دروند دی الا علی الخاشعين مگر په عاجزي کوونکو باندې، په نورو خلکو دروند دی، گویا په منافقینو باندې دروند دی. تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، کشاف، کمالین وغیرہ ټولو د ها ضمیر مرجع دلته صلات خوله دی. و انها او په تحقیق سره دا منس چې دی منز خوله دی، ځکه چې صلات مقصود بالذات دی. صلات دې کې مقصود بالذات دی. دویم تفسیر دا دی چې د ها ضمیر مرجع استعانت دی. استعانت چې هغه استعینو کې مستتر دی، استعینو کې مستتر دی، ځکه چې په هر فعل په ضمن کې یو مصدر ضرور وي. نو استعینو کې مصدر چې دی هغه استعانت دی. په هر فعل کې خپل یو مصدر دا پکې مستتر وي، او مصدر مؤنث او مذکر دواړه کې دي شي. المصدر یذکر و یؤنث، د مذکر مؤنث دواړه کېږي. نو دواړه قوله پکې شته، خو راجح دا دی چې و انها دا منس چې دی لکبیرة الا علی الخاشعین. او خاشعین څوک دي؟ اوس بیان د خاشعینو کوي، مخکې بیان د خاشعینو دی. هغه څوک دي؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، هغه کسان خاشعین دي یظنون ای یؤمنون او یوقنون چې د ایمان راړي او یقین ساتي انهم ملاقو ربهم، په تحقیق سره د ملاقات کوونکي د خپل رب سره. یظنون یؤمنون او یوقنون دواړه، ځکه دلته ظن په معنی د یقین کې دی. ظن کله د معنی د یقین کې مرাজি، د معنی د ایمان کې مرাজি، د په معنی د یقین کې هم دی، په معنی د ایمان کې هم دی، دواړه مراد اغستې شي. وانهم الیه راجعون، او په تحقیق سره دی انهم دی چې دی الیه هغه طرف ته راجعون رجوع کوون کې دی. کله؟ بعد البعث، بعد البعث چې را پاسول شي نو الله طرف ته وځي. نو دې ځای به یو بل مقدر ورپسې آسان راوباسو، یو خو راجعون بعد البعث فیسألوکم من النعم، تاسو نو سوال کوي د نعم مبارکي، چې راجع شي نو سوال بدر نه کیږي نعم مبارکي. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام. یا بنی اسرائیل دلته اوس که تاسو خیال کړئ نو اجمالی انعامات مونږ تیر رکوع کې دا خبره وکړه، نو ربط یې چې دی غدا دی چې دلته پوری اجمالی انعاماتو، اوس د تفصیلی انعاماتو تذکرات تر سپاره اخره پوری تقریبا دا. یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التي، یاد کئ تاسو زما غ نعمت التي انعمت علیکم، کوم چې ما پتا سو باندې کړه دے، وانی فضلتکم په تحقیق سره ما تاسو له فضیلت در کړه دے، ای آباءکم تاسو پلاران ولا، انی فضلتکم انی فضلت آباءکم فضیلت میں در کړه تاسو پلار نکلرا. څنګه فضیلت ور کړه دے؟ بکثرت الملوک والانبیاء والعلماء، بنی اسرائیلو کې الله بادشاہان انبیاء علماء ډیر پیدا کړو، ډیر انبیاء پکې ډیرو، ملوک هم پکې ډیرو، علماء هم پکې ډیرو. اوسم یهود تعلیم میدان کې د علم په میدان کې یهودیانو سره خپل علم خو ډیر زیات دی. یو یهودی داسې نشي موندی چې هغه په تورات نه پوهېږي، پوهېږي خو سم یهودیان په خپل کتاب باندې. دا جدا خبره چې کتاب دغه پکې شوی دی، تبدیلی پکې راغلی دی، کتاب هغه کتاب نه دی کوم چې موسی علیہ السلام باندې نازل شو. خو لکه یهود په هغې کې اوسم ښه ماهر دي. مسلمانان خو خپل قرآن نه خبر هم نه دي. مسلمانانو ته خدای یو نوی کار ښکاري،
ګینې چې تاسو بازارونو ته ورشئ بازارونه به ډکي دا دنیا به اوس په دې کارونو اخته وي د چا به فکر دی چې قرآن فلان کې ځای کې ویلی شي هره ګلی کې قرآن ویلی شي هره کوڅه کې په دې یو کلي کې تقریبا زما اندازې مطابق چې دورې کمې چالو دي نو دا به 15 پورې خو به چالو وي 15 دورې خو به چالو وي په دې یو کلي کې نو لکه دا خلک به ولې داسې ګرځېدل مسله دغه ده چې زمونږ خلک دا قرآن نه زده کوي او یهودو خپل تورات زده کړی دی او زمونږ کتاب حق دی د هغې کتاب حق نه دی یعنی کتاب به حیثیت کتاب خو حق وو چې اسمان نه راکوزېده به حیثیت کتاب خو حق وو چې اسمان نه راکوزېده خو اوس چې یهودو سره دم دا خو هغه تورات نه دی کوم چې الله نازل کړو بله دویمه خبره پکې دا ده چې د یهودو کتاب منسوخ کتاب دی زمون کتاب ناسخ کتاب دی نو ناسخ کتاب والا د ناسخ کتاب هغه خیال نه ساتي ولی نه ساتي دام یو خبره بل یهود چې دي نو خپل کتاب به طور میشن استعمالی مسلمان خپل کتاب به طور میشن استعمال نه کړ یهود دا خوب ویني چې په ټوله دنیا به حکومت څنګه کوو د خپل کتاب په ذریعہ د یو ورکوټي قوم په ذریعہ په ټوله دنیا حکومت کوي او مسلمان چې دومره عالمگیر کتاب ورسره دی او چې د امام الانبیاء شاګردانو په 15 ادوارو کې په ټوله دنیا بادشاہي ته دی رسول او مسلمان رو په خطر روان دی مسلمان په خطر روان دی نو په دې وجه باندې د خپل کتاب د قرآن د دې ضرور محنت پکار دی الله فرمای یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي یاد کړئ تاسو زما غ انعام انعمت علیکم چې ما پتا سوخه وانی فضلت انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما انو دا وانی فضلتکم علی العالمین باندې یو اعتراض دار ازي چې څوک دا اعتراض وکړي چې فضیلت خو امت محمدی ته پارچا حاصل دی نو د هغې جواب دا دی چې دا د تورات د وخت خبره ده تورات په وخت کې الله فضیلت ورکړو چې دې ځای کې فضلتکم یې ویلي دي نو فضلتو آباءکم دی ستاسو پلار نیکه نو دی پلار نیکه د قرآن نه مخکې تیر شوي دي قرآن چې راغی نو بیا فضیلت قرآن ته په نورو باندې میلاو شي اخو لازمي د قرآن فضیلت واتقوا یوما ویریږئ داسې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې بدله نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه داسې څیز نو واتقوا یوما ویریږئ داسې ورځې نه اوس دې ځای کې یو خبره شته تاسو وګورئ دې آیت کې الله فرمایي چې ویریږئ داسې ورځې نه چې بدله به نه ورکوي یو نفس د بل نفس نه د هیڅ څیز یو نفس به د بل نفس بدله نشي ورکولی خپل عمل به په کار راځي او په دې سوره بقره کې 123 نمبر آیت ته وګورئ هغه او د سوره لقمان آیت نمبر 33 یوشتمه سپاره هغه نوٹ کړئ ځان سره 25مه سپاره سوره دخان هغه کې 41 نمبر آیت ویشتمه سپاره سورۃ النجم کې 39 نمبر آیت دیرشمه سپاره سورہ انفطار کې 19 نمبر آیت دی آیاتونو ټولو کې داسې دي چې لا تجزي نفس عن نفس شیئا څوک به د یو بل بدله نشي ورکولی او بیا ورپسې تاسو وګورئ په 14مه سپاره سورې رعد کې 23 نمبر آیت وګورئ اوس یې مه ګورئ بیا وروسته وګورئ 30مه سپاره سورې مومن په دې کې 27 نمبر آیت وګورئ 8 نمبر آیت وګورئ 8 نمبر او په سورې تور کې 20 نمبر آیت په 20مه سپاره کې
دې آیاتونو کې دی چې نفع ورکول شي، یو نفس د بل نفس نه نفع ورکول شي، نفع ثابته ده. په دې درې آیاتونو کې داسې دي. د دې جواب روح المعانی مظهری جمل وغیره ټول ورکړی دی چې په کومو آیاتونو کې د نفع د نه ورکولو ذکر دی، یعنې ړومبي آیاتونو کې. دلته د کافر له د نفع ورکولو تذکره ده. کافر له د نفع ورکولو یعنی مؤمن کافر له نفع نشي ورکولی. او په کوم آیاتونو کې چې نفع ثابته ده هلته د مؤمن له د نفع ورکولو تذکره ده، یعنی مؤمن له نفع ورکولی شي. چې کوم ځای کې د نفع نفي ده نو هغه د کافر نه نفي ده، او چې کوم ځای کې د نفع اثبات ده نو هغه د مؤمن دپاره اثبات ده. مؤمن فائدہ ورکولی شي، کافر فائدہ نشي ورکولی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. دې ځکه خبره ده اوس ولا يقبل منها شفاعة، قیامت پر ورځ د چا شفاعت به نه قبلیږي. دې کوم آیاتونو کې تعارض دی. یو دا آیت دی چې دې کې الله فرمایي چې لا يقبل منها شفاعة، یو د سورہ بقرہ 38 نمبر آیت تے نا 123 نمبر آیت تے سورہ بقرہ 123 نمبر آیت تے. دې دواړو کې وایي چې شفاعت به نه قبلیږي. شپاړسمه سپاره سورہ مریم کې 88 نمبر آیت تے او د 18 سپاره سورہ انبیاء کې 28 آیت. 22 سپاره سورہ سبا کې 23 آیت. پنځویشتمې سپارې سورہ زخرف کې 86 نمبر آیت شپږ اتیایم او ویشتمه سورہ نجم کې شپږشتم آیت. دې آیاتونه معلومیږي چې بعض خلکو په حق کې به د فرشتو د انسانانو شفاعت قبلیږي. نو بظاهر خو تعارض شو چې دې دوه آیاتونو کې وایي چې شفاعت به نه قبلیږي او په پنځو آیاتونو کې وایي شفاعت به قبلیږي. یو جواب صاحب مدارک علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ علامہ نصفی رحمہ اللہ نے صاحب مدارک نے یو جواب هغه دې ځکه منقول له هغه وایي چې اختلاف اشخاص باندې محمول له. وړومبي دوه آیاتونو کې د کفارو په حالت باندې محمول له. نو گویا کفارو بارکه شفاعت به نه قبلیږي او دا باقی پنځه آیاتونه چې دا د مؤمنانو حالت باندې محمول دي. چې د شفاعت به انبیاء صلحاء او ملائکه سفارش کوي. دویم جواب اختلاف زمان باندې محمول له. اختلاف زمان باندې محمول له یعنی د اجازت ملاویدو نه مخکې به د چا شفاعت نه قبلیږي. دا تاسو سورې د آیت الکرسی کې وایي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه
اجازت نه مخکې به شفاعت نه قبلیږي. لومبني دو آیاتونو کې قبل الاذن شفاعت خبره ده نو هغه به نه قبلیږي. باقي 5 آیاتونو کې بعد الاذن باندې محمول دي او دواړه آیاتونه د مؤمنانو مبارک دي. قبل الاذن بعد الاذن خبره ده پکې بس. اذن نه مخکې به ني او د اذن نه پس به وي. نو بیا ورپسې فرمایي ولا شفاعت. نور پسې الله فرمایي چې لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل او نبشي غسته د دینه فدیه ولا هم ينصرون بدی مدد کی دی شي بدفع العذاب مدد به داسې نشي کېدی چې عذاب به دفع شي. نو په دنیا کې د یو مصیبت نه د خلاصېدو دغه طریقې دي که خیال مو کړی نو یا به په دنیا کې داسې وي چې څوک د چا بدله ورکړي بدلې څوک واخلي که دا نه وي نو سفارش یې وکړي که دا نه وي نو پیسې ورکړي که دا درې واړه نه وي نو ورسره ټوپک را واخلي. څلور طریقې دي که نه د چا سره د مدد کولو. اخرت کې هغه څلور واړه الله رد کړي چې زما په در کې به تاسو چې دنیا کې کومې طریقې سره د چا مدد کوئ نو دا به زما په در کې نشي کېدی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کله چې مونږه نجات درک تاسو له من آل فرعون یعنی آباکم د آل د فرعون نم نجات درک. یسومونکم سوء العذاب د آل فرعون نم نو یسومونکم سوء العذاب چې سکولو باغی تاسو ته بد عذاب. یذبحون ابناکم زبکول به زامن ستاسو ويستحيون نساءكم او ژوندې به ساتلی لونه ستاسو. نو د آل فرعون به دا ظلم کولو چې زامن به د دې ذبح کول د بني اسرائیل چونکه خطاب بني اسرائیل ته دی زامن به ورله ذبح کول دا به نه پرې خودل. اوس دې کې درې قولې دي. دا زامن چې به د دې قتلول نو چونکې د فرعون ته چا ووایي چې دا زامن ورله قتل کړه نو دې کې درې قولې دي. یو قول پکې دا دی چې یو نجومي ورته وي چې یو ماشوم به بني اسرائیلو کې پیدا کېږي تا به د تخت نه غورځوي نو دا قول د نجومي و هغه ورته وی داسې وکړه. دویم دا چې فرعون په خپله خوب لیدلی نو هغه خوب کې دلی و چې ما به څوک غورځوي د تخت نه. دریم قول په دې کې دا دی هغه دریم قول چې دی نو البدایه والنهایه کې حافظ عماد الدین ابو الفداء ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام دا پیشنګویي کړې وه د مخکې نه. نو هغه خبر را روانه وه فرعون ته دا هغه پته وه. د فرعون نوم مصعب بن قاموس یا مصعب بن زیاد یا ولید بن مصعب بن زیاد. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لیکلی دي چې 9000 الکان یې ذبح کړي 9000 ماشومان یې ذبح کړي. هغه به دا طریقه وه چې د کور په دروازه به پولیس واله دوه ولاړو د بني اسرائیلو په کورونو به دوه پولیس واله ولاړو. چا کر به د ماشوم آواز راغی بس زر بدن نشو ماشوم به اعلان کو واپس به راووتل.
9,000 هلکان یې حلال کړل او چې د چا په ورته پته ولګېده چې د زنانه حمل دی نو بیا به دام نه کتل چې هلک دی که جینۍ ده خو 9.5 شلې زره دا حملونه یې ساقط کړي 4.5 شلې زره شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وایي 4.5 شلې زره 4.5 شلې زره نه څومره جوړېږي 90,000 4 شلې چې دي 80,000 شو که نه نو 4.5 شلې زره 90,000 دا یې حملونه ساقط کړي شمس المعارف هم دغه قول دی چې 90,000 ماشومان یې ذبح کړي حملونه یې ساقط کړي ويستحيون نساءكم او ژوندی به پرېښودي لوڼه ستاسو یستحیون مجرد ماده حیات مجرد ماده حیات ته حیات څه معنی ده چې فتح الحا سره وي ژوندی ساتل او که چرې د مجرد ماده د یستحیون نه حیات شي د حا په کسرې سره نو بیا مطلب دا دی چې د ښځو شرمګاهونه به تلاش کول هغې تلاشي به اغسته هغې طریقه د دوی دا وه چې د فرعون پولیسواله به خلکو کره دننه تلل نو ښځو له به کتې به چې د دې حمل شته او که نشته دا څومره د بېعزتۍ خبره وه دومره ظلم به یې کولو نو الله دې بني اسرائیلو ته وایي چې وظالمانو وشرمېدلو دا چلونه به در سره فرعون کول او مونږه څه چلو کو وفي ذلکم بلاهم نو الله وایي چې دا ورپسې فانجیناکم مونږه نجات درکړی دی نه نو فرمایي وفي ذلکم بلاء وفي نجاتکم بلاء ستاسو په دې نجات کې یو عظیم احسان د الله د جانب نه اوس دې ځای کې وفي ذلکم د ذلکم مشار الیه که چېرې تاسو نجیناکم واخلئ نو معنی به وي انعام مشار الیه که نجیناکم واخلو نو معنی به څه وي انعام او که چېرې مشار الیه د دې عذاب وي نو بیا د بلا معنی د امتحان نو اوس دو معنی دې ځای کې کېږي هغه دا دی وفي ذلکم بلاء که چېرې تاسو وفي ذلکم او ستاسو په دې نجات کې بلاء یو لوی انعام د جانب د رب ستاسو نه چې هغه لوی رب دی ټیک ده او یا دویمه معنی دا اخیستی شي مشار الیه چې عذاب وي او په دې عذاب کې ستاسو دپاره یو لوی امتحان او ستاسو د رب د جانب نه دواړه ترجمې کیدی شي یا خدا ستاسو په دې نجات کې یو لوی انعام یا ستاسو په دې عذاب کې یو لوی امتحان ٹھیک ده دواړه معنی وشي وَإِذْ فَرَقْنَا اس د انعام ثانی ذکر دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کله چې وشلو مونږه په تاسو باندې دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ او مونږه نجات درکړه تاسو نه یعنی خو دریاب دی موسی علیہ السلام راورسېد دغه وخت کې لا تورات نو ملاو غره موسی علیہ السلام سره بنی اسرائیل دی بس دی به موسی علیہ السلام پسې داسې بوله کدا ماشومان چې خلک ځان سره غره ټول بنی اسرائیل ورګل خطیو اے موسی غره داسې وکړه بیا هم غره نافرمانه به کوله نو ټول ځان سره را روان کړي دي اوس کومنډ منډ روان دي ټول منډي وای ورسېد المخ ته دریای نیل له شاته ور بس فرعونیان دي دوی ورته وی موسی اوس خو څه چالو کا مخ کې دریاب د غر کیو شاته را پسې بني فرعونیان راغلل قبطیان راغلل اوس بس چل کی موسی علیہ السلام ورته ویل دا سړی وکړي
ټول عمر هم چغې ووالې خلک په آرام کښېني انتظام کوم درله الله ته سوال وکړو الله ورته وی چې اضرب بعصاک البحر دا لاټي د دریاب له راوبغو نو دی خو بیا یو بل سره لګېدی هم نه 12 قومونه او د 12 پلارانو اولادو هر یو به وي زما ګورې جدا حیثیت دی نو چې لاټي څنګه راوبغوله اذ فرقنا بكم البحر الله ورته دریاب په ځای ځای ودرولو 12 لارې پکې جوړې شوې داسې لارې هم نه چې نری تنګی وه پکې لکه دا دې ځای کې چې ده لوی لوی لارې بلکې په دې کې قرآن آیاتونه پې شهادت کوي مخکې را روان دي خو زه صرف دې اجمالا ذکر کول غواړم چې دی به په دې کې تېرېدل نو کړکی پکې هم یو بل ته کلا وي هغې لارو نه دې لارو ته یو بل ته به یې کړکی کې وکتله لکه شامتې اوشتې روان دی ده یا به ځان رسوه داسې به یو بل ته کتل لکه دا چې اوس ته یو خو مونږه لکه د قرآن نه واقعه واورېده یو که تاسو سوچ وکئ په تصور کې راولې چې یاره دا لکه د موسی علیه السلام دا قوم به روان و چې دا لارې به څنګه وي بیا په دې کې چې په دې اوبو کې کړکي و دا یو بل ته یې کتل څومره د تسلی اسباب ورله الله جوړ کړي عجیبه د تسلی اسباب دي که نه شاته دشمن دی نو الله تعالی اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم ټول هم په دغه لارو باندې تیر کړی او نجات هم درله د فرعون نه درکړو چې بل طرف ته ووتل نو په شا یې وکتل وی موسی هغې خو بیا راپسې راغله فرعون چې راورسېدو نو خپل قوم ته څه وایي ورته وی وګورئ دا نیرونه زما تابع دي مخکې نه راته لار جوړه ده وی ورځئ پې خو چې دې منځ ته شو الله اوبو ته وی را یوځای شي نو د دریای نیل اوبه چې پې را یوځای شوې اوبه خو د چا پروا نه کوي که نه اوبو کې خو ډېر طاقت وي دغه اوبه پې را یوځای شوې چې اوبه را یوځای شوې نو بس څوک یو خوا ویشتله څوک بل خوا ټول یې غرق کړو بیا بني اسرائیل ډېر خوشحاله اوس بني اسرائیل چې پورې لړل هلته بل قوم دی هغوی غوا ته سجده کوله دی ورته وګوره که نه موسی څومره ښکلی ځان له تیار خدای دی هغه ته سجدې کوي او ته موږ له داسې خدای ولې نه راولې موسی علیه السلام ورته وایي چې تا زه هم په دې موسی علیه السلام څومره لویه قرباني وه دا په ده څومره څه تېر شوي دي عجیبه ناپېټه قوم ورله الله ورکړو عجیبه خلک عجیبه قوم ورله الله ورکړو موسی علیه السلام سم پی ټی آی والو داسې قوم یې وله ورکړو اډو چل نه ورته چې دی سره څه چل وکړو موسی علیه السلام ته به داسې وکړه داسې وکړه هغه موسی علیه السلام به هغسې کول امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام ډېر تعریف کړی دی چې موسی علیه السلام ډېر د صبر نه کار اخیستی اگر چې جلالی پیغمبر و لیکن د هغې باوجود ډېر صبر یې کړو نو الله دې ځای کې فرمایي وفي ذلكم بل واذ فرقنا بكم البحر کله چې وشلو مونږه په تاسو باندې دریاب فانجیناکم پس مونږه نجات درک تاسو له واغرقنا آل فرعون او مونږه غرق که آل د فرعون لره معه سره د هغه نه اغرقنا آل فرعون مونږ به سره معه لګو چې لیډر یې ورله نو پاتې کړی دی ورسره چپه کړو معه سره د هغه نه وانتم تنظرون او تاسو قتل ستم قتل الى انطباق البحر عليهم چې دا بحر پر رايوځي کېدو دي تاسو قتل نو دا د الله ډېر لوی انعام داسې دا وانتم تنظرون دا جمله قرآن ولې راوړه لکه تاسو خیال کړی دی یو تاسو له څوک خبر درکړي چې دشمن دې ختم شي اوس که موږ له څوک سبا به ورځ خبر راکړي چې دشمن هم ختم شي که نه نو دا به هغسې خوند نی چې کله یې مونږ وینو دا په دې چپړو مپړو خلک کولي دی رواني که نه نو بیا سړی ډېر خوشحالي اوس د بني اسرائیلو ته الله وایي چې تاسو نه مې دشمن داسې روک که چې تاسو ورته کتل او هغه غر کېدو دریاب پرې رایوځای شو دوی چغې والې او تاسو ورته کتل داسې انعام الله تعالی کړی هغه ورته ذکر کوي دا وانتم تنظرون دې دپاره گویا دا خپل نعمت اتمام په یو عجیبه اسلوب الله ذکر کړ
چې دشمن مې در داسې ختم کړو چې تاسو یې تماشه کوله هغه ختمېده. دا افغانستان کې امارت والا د قرآن کریم دی آیت ته کتلی دي، نو دی په اشاره د نص سره گویا کېدی شي د هغې بل ورځ ما سره یو علاقه کې څه پروګرام و، نو یو قاضي صاحب د هغه ځای قاضي القضات و ما سره کېناست، وایي زه خو هلته قاضي یم خو دلته راغلی وم او زه ملاقات وشو، خبرې ډېرې وکړې، بیا یې وی چې زه روان یم. نو ما هسې سوچ کولو چې دا هلته کې که ستاسو خیال راځي په دې تیر دور کې قاتل به ونیولی شو، نو د مقتول وارث به یې راوغوښتو. مقتول وارث ته خو به اول ښه فضایل بیان کړه چې معاف یې کړه، چې هغه به وایي نه معاف کوم، ورله به یې ټوپک ورکوې دا دی ولاړ دی په کوم ځای ولي ویله، نو هغه له به یې ټوپک ورکړه، نو په هغه به یې وویشته. نو په هغې کې به دا وه چې د مقتول د وارثانو به غوسم سړه شوه او خبره به هم ختمه شوه. لکه ګورمنټ که پانسي ورکړي نو پانسي میلاو شي، دی زړه خو یخ نه شي که نه، دی خو یې ونه ویني، ای به داسې کول چې هغه به لیده په خپله به یې بدله واغسته. په خپله بدله اغستو د بل په لاس بدله اغستو کې ډېر فرق دی، چې په خپله ته دا قدرت ورکړي چې دا عالم یې درکړه، په خپله خپل بدل واخله، دا ډېر برابري. نو هغوی به داسې کول. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. اوس چې کله دا د فرعونیان غرق شو، موسی علیہ السلام الله ته وی الله اوس راله کتاب راکه، نو دا 40 لیلتن و دې ځای کې یو خبره ده، دې ځای کې دی 40 لیلتن ثم اتخذتم العجل. مونږ وعده وکړه موسی علیہ السلام سره د 40 شپو د کتاب د ورکولو، او په 9مه سپاره سورہ اعراف کې آیت نمبر 142 کې الته د 10 ورځو وعده ده، دلته د 40 شپو وعده ده، ولته د 10 ورځو وعده ده. خیال مراغب خبره، الته 30 ایامن دی، نو دواړو کې فرق دی، بظاهر تعارض ښکاري. صاحب جمل مدارک بیان القرآن ټولو جواب ورکړی دی چې په دې آیاتونو کې صرف د اجمال او د تفصیل فرق دی. اول وعده د 10 ورځو وه، موسی علیہ السلام په 10مه ورځ باندې چې افطار وکړو، نو الله ته دې ته صوم وصال وایي، الله ته د روزهدار د خولې هغه بوی چې دی هغه ورته ډېر رایحه ډېره خوښه راغله، الله ورته وی یو 10 نورې ونیسه، 10 نورې ونیسلې، نو چې 40 یې پوره کړې نو الله ورله تورات ورکړه. نو دلته د کلی ورځو ذکر دی، او هلته چې دنه اول د 10 هلته پکې تفصیل دی، دې ځای اجمال دی، بس د اجمال او د تفصیل فرق دی، نور آیتونه یو شان دي دواړه. ټیک شوه؟ نو ورته فرمایي وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، کله چې وعده وکړه مونږ موسی علیہ السلام سره د 40 شپو د پاره دی چې مونږ اعطای تورات ورته وکړو. فمکث فی الطور 40 لَيْلَةً، دی په کوی تور باندې پروتو 40 ورځې 40 شپې، ذی قعده او 10 ذی الحجه، د ذی الحجې په 10مه باندې موسی علیہ السلام ته کتاب ملاو شو، په یوم عرفه باندې موسی علیہ السلام ته کتاب ملاو شو. د وعدنا د 40 چې ده د وعدنا مفعول ثانی دی، ظرف نه دی بره، وإذ وعدنا موسی 40 دا مفعول ثانی دی، ظرف نه دی. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو راونیولو سخي لره، ثم اتخذتم العجل الها، سخینم خدای جوړ کو، من بعده پس د دغنا، یعنی من بعد میقات الاول والثانی، پس د میقات اول او د ثانی نه، وانتم ظالمون، تاسو ظالمان وي.
یا به داسې ووایي چې من بعد ذهاب موسی الی الطور، موسی علیہ السلام کوی تور ته لاړو، دی کې یو نوم یې و سامری، د ده نوم هم سامری به ورته وي، نوم یې موسی و، د ده نوم موسی و. دغه سامری چې و نو د یو دغه راواغست، یو هغه د قوم سره که ستاسو خیال کې راځي بني اسرائیلو نه چې دی را تښتېدل، نو په دغه ورځ باندې دی بني اسرائیلو نه عاریتن سونا او چاندي غوښتي وو، هارون وغیره، هغه دی سره و. دی وي دې سره به څه کوو، دا خو دغه د فرعونیانو سامان دی. سامري ورته وی ټول راجمع کوي. د سامري لیدلی و چې جبریل امین په کومه اس پتلو، د هغه اس په قدم چې به کوم ځای لګېدو هلته به شنه راخته، دا هغې ته کتلي و چې د اس پې د لاندې د خپو د لاندې چې کومه خاوره ده په دې کې شینکۍ راخیږي، چې هغه کوم ځای قدم ږدي نو شینکۍ راخیږي، په دې کې څه کمال شته. دا هغه خاوره راوچته کړه او اور یې بل که، په اور کې دا ټول سره زر ورویشتل. چې ورویشتل نو د هغې نه دی خو پوه یو، د هغې نه اسې سخی جوړ کړو. چې سخی جوړ کړو نو د جبریل امین د اس پې د سم د لاندې چې کومه شنه راختلې وه، هغه ځای هغه خاورې د سخیله په خوله کې واچول، د د غویي اواز شروع کړو. چې د غویي اواز شروع کړو، اقوال پکې مختلف شته ګورئ. نو دی ورته وایي چې وګورئ موسی علیه السلام کوی تور ته تللی دی، الله نه کتاب غواړي، معاذ الله، الله وی دلته په خپله راغې مونږ. نو خلکو هغه سخي ته عبادت شروع کړو. دا د دغه رضالت کړو. هارون علیه السلام ډېر منې کړو، خلک نه منې کېدل. نو الله فرمایي ثم اتخذتم العجل، تفصیل مخکې را روان دی. من بعد ذهابه الى الطور، ابن عباس وی من بعد ذهاب موسی الى الطور وانتم ظالمون. قرآن ورته وایي تاسو ډېر ظالمان وایي دغه وخت کې. دا وانتم ظالمون دا جمله حال دی، یعنی تاسو هغه وخت کې عبارت به داسې وي چې تاسو په دغه په دې حال کې چې ظلم کوونکي وي. وانتم ظالمون په دې حال کې چې تاسو ظلم کوونکي وي. وانتم ظالمون. بیا ورپسې وایي چې ثم عفونا عنکم، الله ورته فرمایي د دې باوجود مونږ تاسو ته عفو وکړه. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پس د دغه نه دینه پس مونږ تاسو ته عفو کړی ده. دې دوه تفسیر دي چې کله بني اسرائیلو د دې سخي عبادت شروع کړو نو د ندامت دپاره او یا کسان چې موسی علیه السلام سره ولېږل ورته وی دا او یا کسان ځان سره بوځئ، تاسو الله له ورشئ او الله نه معافي وغواړئ چې بس د دوی نه غلطي شوې وه. یو خو دا تفسیر دی. نو چې دغه او یا کسان لاړل الله عفو کړې وه. دویم تفسیر دا دی چې موسی علیه السلام د تورات احکام دوی ته واورول، هغې وی چې دا خو ډېر مشکل دي. موسی علیه السلام ورته وی ازاده زندګي م ټوله تېره کړې ده، بس ګرځېدی را ګرځېدی ما سره، کله هم یو خوا بوتلی انعامونه هم لیدله، کله بل خوا، نو خیر ده اوس خو لغوندې عبادت خو به هم کوئ که نه. دی ته وی تاسو ازاده زندګي تېره کړې ځکه درته مشکل دی. وی سروز عمل وکړئ بس اسان بشي. که فرعون د غرقابۍ نه بعد کتاب ملو شو، قوم ورله جواب ورکو، وی الله ته درخواست وکړه چې څه حرج نشته. هغه او یا کسان منتخب کړل، وی لېږل، هغې چې د الله کلام واورېده نو هغې دا وی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة، مونږ هرګز په تا ایمان نه راوړو ګوره چې څو پورې م الله په خپلو سترګو لیدلی نه، مونږ داسې خو ایمان نه راوړو. تیزه بجلی راغله او دا ټولې په ځای باندې ستری کړو. موسی علیه السلام دعا وکړه، وی اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا الله ته مونږ هلاکې بما فعل السفهاء منا چې یو څو بېوقوفانو دا خبره کړې ده. الله بیا دا ژوندي کړو. الله ما نه به قوم تپوس کوي،
الله ټول بیا ژوندي کړو چې قوم لراله نو قوم ته سوي بس الله وی چې کوم اسانی په هغه عمل کوي چې کوم ګرانی مکوي به بس یو ټرن به غسته د ظالم بچو پار خبره باندې اول یو خبره و بیا راغلی وی الله دغه څه وی چې بس ګرانی مکوي په عمل نو الله دا غي تذکرہ کوي چې ثم عفونا عنكم من بعد ذلك موږ دینه پسم څه مطلب د ثم عفونا عنكم اي تجاوزنا عن مؤاخذتكم تفسیر الرحمن وی تجاوزنا عن مؤاخذتكم موږ استاسو د مؤاخذین دي ځکه تجاوز وکړو مؤاخذه استاسو نه کړه من بعد ذلك پس د دې جرمنا بعد ذلك الجرم لعلكم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکریا ادا کړئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کله چې ورک مونږه اوس انعام رابع ورته ذکر کړي وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کله چې ورک مونږه موسی عليه السلام له کتاب وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کله چې مونږه موسی عليه السلام له کتاب ورک والفرقان موسی عليه السلام له کتاب ورک والفرقان فارق بين الحق والباطل لعلكم تهتدون د پاره دې چې تاسو هدایت مومئ به الى الشکر بالتوبه توبه طرف ته واذ قال موسى لقومه کله چې وی موسی عليه السلام قوم خپلتا انعام خامس ذکر کړي واذ قال موسى لقومه يا قوم اي قوم انكم ظلمتم انفسكم پتاکي سرتا ظلم کړو په خپل ځانونو باندې باتخاذكم العجله پرانی ولو د سخی سره الہن فتوبوا الى بارئکم استاسو توبه وکي خپل خالق طرف ته الى خالقکم فقتلوا انفسکم نو الله ورتوي چې اوس بدا کوي چې قتل کوي خپل ځانونه څه مطلب یو بل قتل کوي معافي داسې نه ملوي فقتلوا انفسکم یو بل قتل کوي ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا بهتر دے ستاسو د پاره پنځ د پروردگار ستاسو عند بارئکم عند خالقکم فتاب علیکم ای قبل توبتکم قبل قبول کړه توبتکم ستاسو توبه بعد الارتداد دا خدای مرتد شو کړه غنه بعد ستاسو توبه قبول کړه انه هو التواب الرحیم پتاکی سرا الله چې دې اغزیات توبه قبل انکه هو التواب للمرتدین الرحیم رحمت کو انکه الله رحم کو انکه دې واذ قلتم یا موسی او د دې آیت دا هو التواب للمرتدین دا تقدیر عبارت چونکه دا د حدیث نه ترجمه ده نو دا سکار شو چې هو التواب الله د مرتد توبم قبلی حضرت عمر رضی الله عنه راوی دی حضرت عمر وای چې کله زه هجرت لتلم نو ما ځان سره هشام بن عاص نام ځان سره روان کو او یو میزان سره بل یو ملګری یادې چې دا میزان سره روان کو دا نو زما ذهن کې نشته دی وخت کې وای چې دا ما ځان سره روان کړل ما وی چې مونږ زو هجرت لا مشرکین وای هشام وای مونږ یو بل سره خبره دا کړو چې د مدینې نه بار ځای دغه ځای نه به یو ځای کیو او که څوک سار تر رڼا پورې را نه غنو بس پاتې شي پدې کې دا هشام بن عاص چې نو دې گیر شو او دغه بل ملګری یادې چې دې ما سره روان شو خو دې بیا مشرکین ورپسې رال مدینې ته ابو جهل راغی ورپسې دغه ورپسې راغی بل ابو جهل سره ملګرو هر دې خو راوستو وې ډېر وخت تیر شو الله دې په قسمت کې هدایت خو هشام بن عاص وې ډېر وخت بعد ما دا هو التواب الرحیم د تولیګ د چې داو کته چې خا الله اوس ما معاف کوي مرتد کېدونه بعد نو دوی توبه غو خو یستو مدینه ته بیا راغی نو گویا الله تعالی د مرتد توبه هم قبلې خودی کی صرف یو خبره ذهن کې کی دی الله د غلط توبه قبلې چې سو پوری نیول شوی نی او توبه و یستا چې گرفتار شوی نی او توبه و یستا
او پردې مال ورک نو لاس به نه کټ کیږي که گرفتار شو بیا به حد جاری کیږي مرتد دی ګیرېدونه مخکې توبه ویستنو قبوله ده خو ګیر شو هغې نه بعد به بیا سر قلمیږي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى انعام سادس ذکر کئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې وی تاسو چې اے موسی لن نؤمن لك مونږ هرګز ایمان نه راړو په تا باندې لن نؤمن بک دی وی اے موسی مونږ په تا داسې ایمان نه راړو حتی نر الله جهرة مخکې تفسیر تیر شو تر هسې حده پورې چې مونږ ووینو الله لره جهرة ښکاره باره فاخذتكم الصاعقه نو فاخذتكم الصاعقه بیا راونی ول تاسو لرا اغا بجلی ای نازل من السماء چې کوم د اسمان نازل شو اغا صاعقه راونی ول تاسو دیون به الله ښکاره باره وینو معتزله د دې آیت نه رؤیت باری نفي ثابته کړې ده کوشش یې کړې ده ثابته کړې نه ده د ثابتولو کوشش یې کړې ده هغه دا ویلي دي چې که چېرې دا جایز وي نو په جایز الثبوت باندې به سزا څنګه ملاوي ده چې دی مونږ الله وینو نو الله لیدل دا خونه جایز الثبوت نو اوس کدا چېرې جایز الثبوت وي نو سزا به ولې ملاوي ده بیا مونږ الله وینو بس ټیک ده وویني ولې سزا ملاو شوه اهل سنت والجماعت د دې جوابات ورکړي یو جواب دا چې دې ته سزا د انکار په وجه ملاو شو هغه انکار دا و چې دی وی چې انک رأیت الله فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة تا الله لیدل مونږ به وینو او د موسی علیه السلام ملاقات خو د اویا پردو شاته شوی 70,000 پردې دا وینو ملاقات شوی دی کلام شوی دی کلام نو دلته دی معتزله ول یو جواب زمونږ دا دی چې ستاسو چې د بنی اسرائیلو ته کومه سزا و دا د کفر او د انکار د وجې وه د دې وجې نه وه چې مونږ الله وینو دویمه خبره ده دویم په دې وجه هم چې هغه د موسی علیه السلام د ظهور معجزات نه بعد د ایمان نه تښتېدلي او ظهور معجزات نه بعد ایمان نه تښتېدل خو الله نه مني بیا ځکه چې دی د ظهور معجزات نه بعد ویلي چې مونږ الله سو پورې په خپله لیدلی نه حالانکې انبیا باندې ظهور معجزات نه بعد ایمان لازم دی نوې نشانه طلب کول جایز نه دي درم جواب چې دی هغه د رشد او هدایت طلب کولو د پاره سوال نو کړي بلکې محض د عناد د وجې دا سوال کړو نو دا سزا ځکه ضروري وه نو معتزله چې کوم استدلال دی هغه غلط دی حتی نر الله جهرة حتی نر الله جهرة مصدر کېدو د وجه منصوب دی ګوره دویم قول دا دی چې دا د نرانه حال دی یعنی ذو جهرتن داسې لیدل چې هغه ظهور والوي حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة أي نازل من السماء هغه صاعقې تاسو راونیولې چې کومه د اسمان نه نازله شوه د دې نه مراد مرګ دی یو قول خدا دی دویم دا دی چې د اسمان نه اور راغی او دا یې ټولو سوځول صاحب مدارک دا دو جوابونه دا دو تفسیر دي کړي وانتم تنظرون الیها او تاسو دی صاعقې ته کتل الیها ثم بعثناکم بعد یوم ولیلة بدعاء موسی بیا موږ تاسو را پاسولې پس د یوې شپې ورځې نه یعنې 30 غنټې نه بعد بعد یوم ولیلة بدعاء موسی
په دعا د موسی علیہ السلام سره من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د پاره دی چې تاسو کوي تشکرون چې تاسو شکریا ادا کوي پس باندې علی نعمت الانجاء من الموت په دې نعمت چې کومه نجات درکړه د مرګ نه وظللنا علیکم الغمام دا انعام سابع دی وظللنا علیکم الغمام او منگا سور راوست پتا سو باندې الغمام د وریزو وانزلنا علیکم المن والسلوى نو یو در باندې سور راوست دا وادي تیخ کی وادي تیخ کی ونی نوی التا الله په د وریز سور راوست په دې باندې الته په الله جیبا انعامات کړو یو انعام داومو چې کوم ماشوم بلویدنو کپڑے به ور سره لوی دی کپڑے بلوی دی وسره بلل تکي د کپړو وینځلو تنظیم نو کپڑے به خیره نه دیم نه په بدن به خیره نه راتلو په کپړو به خیره نه راتلو کوم سړی بلوی د کپڑے به ور سره لوی دی سورې نو الله په وریاض مقرر کړ سورې په وریاض راوستو تیز هوا پکې چلی دا وبنوي الله ورته موسی ته یو ګټه پرته وې دی له د لاټي راو او دولس چینی ته روان شي هر چاته وب میلاو شي بیا وی ډوډۍ الله وی د اسمان نو ورلېګا خدا لس میله ځایو د دې نه وتی نو سرګردانه پکې سلويخ کاله ګرځیدل په دغه لس میله ځای کې دی روان وادي تی سرګردان ورته الله ویلی وادي تی ختمو سر ته ورسېدل نور لار به سبا بیا وړومبي ځای ته را رسېدلو سبا بیا په زوړ ځای باندې د پیښور رکشه و چې ځای درته نی معلوم به ګرځولې واپس بیا خپل ځای ته راوستې وې دا ځای دی دی باندې الله داسې نه دغه راوستو امتحان نو دې تذکره کوي وظللنا علیکم الغمام وریزم در باندې راولېږلې بدعای موسی په دعا د موسی علیہ السلام سره وانزلنا علیکم المن والسلوى وانزلنا او راکوس کل مونږ پتا سو باندې المن والسلوى من او سلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم خوري تاسو دا پاک رزق نه چې کوم تاسو له درکړه دي فلا تجاوزوا ولا تستبدلوا ځکه مخکې به راځي دا د هغې تفسیر دی دی کې به بدلې را بدلې نه کوئ تجاوز به نه کوئ تجاوز دا او ذخیره اندوزي به نه کوئ بله ورځ به بیا تیار میلاویږي الله ورته دا وفرمایل څومره آسان کار و اگه دسترخوان به راکوز شي ډوډۍ به وخوړه دسترخوان به اوچت شي نه به لوښي وینځلو نه بل څه د سوري ضرورت به شي وریاض به راکوزه شو سورې به یې کوي اوبو ضرورتو پاکی چینی ورته 12 کولا وکړي د یوې ګټې نه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون نو الله فرمایي چې دوی په مونږ ظلم نه کړي په خپل ځانونو یې ظلم وکړ بالکفر د دې خپل کفر د وجې یا بالکفران د ناشکرۍ د وجې انو بالکفران والاستبدال یو دا هغه استبدال د دیسو هغه دی دا وی چې الله مونږ لا دا مخکې را روان دی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الله مونږ له ساگ ماک پکار دی پیاز ټماټر پکار دی تری مریگا داراله پکار دی دا تیار بټیر راځي سور کړي اوس د اسمان نات عجیب خلق وي سړی ودی ته لکه موسی علی السلام په نصیحت دا سړی زامن نشون ما او تا ورته نصیحت تیار رزق راځي د اسمان نو چې د اسمان نه راځي نو چې دا بسم پوښ شوی دغه به کوم لذت دغه به کوم مزه دی ورته دا خو تیار سره کړي کړه راځي دا موږ نخرو موږ له پیاز او تری مری په تری زامنو
پیاز خوري ښکلی رزق یې پرېښود دا د ناشکرۍ هغه علاماتو بل داسې خو نه وه که نه چې ته به دلته کې چېرته هوټل ته لړې او بس تیار سره کړي به میلاوېږي نه که نه مسله خو دا نه وه مسله دا وه چې د اسمان نه تیار رزق راځي په ځمکه باندې تیار رزق میلاوېدل جدا شی دی د اسمان نه تیار رزق راتل جدا شی دی ډېر فرق و دوی د هغې انکار وکړو نو اذ قلنا نو الله وایي دی په ځان ظلم وکړو وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا تخویف دنیوي دی ځای کې وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا کله چې وایي مونږ دې ته داخل شئ تاسو هذه القرية دې کلي ته هذه القرية موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د زمانې نه بعد دا واقعه را پیښه شوې وه دا دې ته چې وایي دې کلي ته داخل شئ دغه وخت موسی علیه السلام نو هارون علیه السلام نو دا د یوشع علیه السلام زمانه وه د یوشع علیه السلام په زمانه کې هذه القريه نه مراد بیت المقدس دی وی دی بیت المقدس ته داخل شي عمدة القاری فتح الباری وغیره لیکلي دي هغوی وایي چې د دې نه سیهون مراد دی بعض ویلي چې اریحا ښار ته نه مراد دی چې بیت المقدس نه یو څو میله فاصله باندې دی نووي شعر مسلم چې دی او قاموس وغیره کې سیهون سطح سمندر نه 15,000 فوټه اوچتو هغه ته مراد دی سیهون یا اریحا اریحا بیت المقدس نه لږ لرې یا سیهون ته نه مراد دی نو دې ځای کې ورته یو شرط ایښی وی مونږ ورته وی چې داخل شئ دې کلي ته فکلوا منها اخرئ د دې نه حیث شئتم چې څه غواړئ رغدن اکلا واسعا لا منع فيه بے تپوسا پختو کے اکلا واسعا لا منع فيه ودخلوا الباب للشکر سجدن په دروازه چې داخله دروازه واړه وا چې داخلي گئی انو شکر ادا کوي سجدن سجده کوونکی سرخ کته کوي نو دن نشي او بل یو شرط ورته دا خو چې یو داخليږي په دروازه نو سر بخکته کوي وردن نه وشي الله ودا وماته زما عبادت بوشي وقولوا حطه او ورسره دا وایي چې وقولوا وایي چې حطه لطلب عموم المغفره چې مونږه بخنه غواړو حطه نو نغفر لكم خطاياكم مونږ به تاسو ته بخنه وکړو ستاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او مونږ زیاتو محسنانو لره في الثواب په ثواب کې نو فبدل الذين ظلموا قولا وفعلا فبدل الذين قولا وفعلا نو قولا خبر بدل کړه فعلا بدل کړه الذين ظلموا چې کوم ظالمان بالذي قيل لهم غیر الذي قيل لهم اي بالذي قيل لهم خبره کوم چې دې ته ویل شو نو فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء څنګه بدل کړه یو خدای چې په دې دروازه داخله دل الله وی سرخته کوي داخل شي دا او ما ته سجده وشي د یو خپې وردن نکړي به ورپسې سر وردن نکړو سر نخته کوي رزل زامن اوس خو دې خلق معذب شي په خاطر خپل کوچونه چې نیوی راوته نو د اخیری سیټ کې چې بیکین ولې نو دا هغه ته چې ورختیوم نو په دې بداسي په دروازه سو ورختن ډېر په ګرانه برسېده اخر ته نو او یا چې براوته را کوزیده بس په دغه شیشه کې به خپې را دن نکړي او جوړ را داسې به نه راوته دی به دغه طریقه کوله الله ورته وی سرخته کې داخل شي دی ول خپې ور بار کړي ورپسې سر ور سر چې تخته کو دوی مدا چې الله ورته وی چې حطتون وای عمومي مغفرت وغواړي نو دې حطتون په ځای سوي وحنطة في شعرة حنطة في شعرة خنطة في شعرة سمانا د غنم دانه په وږي کې د غنم موږ له غنم وړو پکار دی وړو
الله ورته وي تاسو مغفرت وغواړئ دې ډوډۍ پکار ده مغفرت به کېږي ډوډۍ پکار ده نو دې د ډوډۍ تذکره شروع کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو موسی علیه السلام د قوم واقعات چې به ذکر کول نو ډېر حیران کن انداز به بیانو نو الله ورته وی چې تاسو داسې کوئ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا پس مونږ نازل کړ پاغه کسانو چې ظلم یې کړو رجزا من السماء الله په تعاون راولېږه تعاون یې په راولېږه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون په سبب دا غ فسق کم چې بدی کو دا خو فسق وکړه وإذ استسقى موسى لقومه او کله چې اوغخته موسی علیہ السلام د انعام سامن دی قوم خپل د پاره او به اوغخته نو فقلنا اضرب بعصاك الحجر مونږ ورته وی چې وا دا لاټي په دې ګټه باندې ما قبل سره رب دادې چې اول د وادي تی ذکرو او پاغي کې د وریزو ذکرو مخکې د وادي تی ذکر دی او پاغي کې د اوبو ذکر دی الته د وریزو ذکرو دلته به اوس د اوبو ذکر دی موسی علیہ السلام چې کومه لاټي په کومه ګټه باندې والے و دا عامه ګټه و بعضی وایي چې دا خاصه ګټه و کوم چې د موسی علیہ السلام کپڑے تختولې وي دا غي ذکر مخکې را روان دی موسی علیہ السلام نه کومې ګټې چې کپڑے تختولې وي هغه تذکرہ مخکې را روانه الله تعالی فرمایل چې دا ګټه کپڑے چې نه تختولې دراوینه ولا کپڑے تر واغسته وي دا ځان سره یو څه په کار باندې راشي د دې ګټې 12 ګټونو ازغه د ګټې خیر ګډ وډي ګټونه کړه درېمې پنځمې اتمې د دې 12 ګټونو 12 مورګې وي کونی 12 کونی وي 12 چینه دا غین روانې شوې وي نو وإذ استسقى موسى لقومه کله چې اوغته موسی علیہ السلام وبد قوم خپل لپاره فقلنا پس مونږ ورته وی اضرب بعصاك الحجر وه په دې لاټه سره دې ګټې لرا نو فانفجرت نو فضربا فانفجرت او گزارو کو فانفجرت اغینه چینی روانش منه دا اغینه 12 عینا 12 چینی ته روانش فانفجرت منه 12 عینا 12 چینی ته روانش وی 12 چینی دا دغه ګټه نه 12 چینی روانه شوی قد علم كل ناس مشربهم تجنده هر یو ډلینو فانفجرت دا جزاء د شرط محذوف دی هغه څه دی اذا ضربت کله چې دا کانه د ګټه واله شو ادا سي کله چې واله شو نو فانفجرت روان شو ته فانفجرت من حسن 12 عینا 12 چینی قد علم كل ناس مشربهم فتاکیک سره پیجنده هر یو ډلې کل اناس کل فرقه مشربهم خپل مشرب دسکلو ځای کلوا واشربوا من رزق الله اخری تاسو اس کی تاسو من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا في الارض مفسدين ولا تعصوا عیسان معنی د فساد د پاره ګرځیدل د عیسان معنی سره فساد د پاره ګرځیدل او مخکې ورپسې الله د مفسدون لفظ په خپله ویلی دی چې په خپله دا ویلی نو موږ به عیسان کې تجرید کوو چې عیسان نه د فساد معنا سلب کو د عیسان نه به د فساد معنا سلب کو چې تحصیل حاصل را نشي تجرید معنا دا ده چې یو لفظ دو معنی وي
یو تینا مراد واغستی شي لکه اسرا کې تجرید دی سبحان الذي اسرا بعبده نو لیلا نوم راغلی ده کنه داسې دلته هم تجرید دی نو ولا تعصوا في الارض مفسدين لا تفسدوا فسادا ساريا في الارض مگر دې فساد جاری کونکي پزمکه کې مفسدين فساد کونکي وإذ قلتم يا موسى انعام تاسع نهم انعام وإذ قلتم يا موسى کلچوي تاسو اے موسی لن نصبر على طعام واحد هرگز مونږه صبر نکو په یو طعام باندې دا تنوین د تنویع د پاره دی نوع مقررون على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا وغواړی مونږ د پاره رب خپلنا یخرج لنا مما تنبت الارض وی مونږ د پاره الله نه وغواړه چې راوباسي مونږ د پاره مما تنبت الارض چې کوم ځمکه زرغونی کم شي دا جواب امر دی یخرج لنا جواب امر دی ځکه مجزوم دی او امر دا په ما قبل کې دی فادعو نو يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها د سبزونا وقصائها د ترونا وفومها د وګنا وعدسها د نسکونا وبصلها د پیازونا نسک وګا پیاز او تری ترکاری چې دار لراکی قال الله ورته فرمایله تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير آیا تاسو بدلول غواړئ الذي هو ادنى هغه چې ادنا دی بالذي په مقابله د هغه کې هو خیر چې هغه بهتر دی اهبطوا مصرا ټیک دی چې داسې کوئ نو اهبطوا مصرا الله ورته چلو خولو چې اوس سبزه مبزه خدا سي نه راوريږي در باندې خو ځمکه کې ګوډ لو کوي کروندو کوي سبزي تیرا شو کوي ځان لا اهبطوا مصرا الله ورته وی دی خار ته کوشي اهبطوا مصرا د دینه مراد یا خو عام خار دی یا سینا خار دی یا مصر مراد دی چې کوم کې فرعون اوس دې ځکه اهبطوا مصرا تنوین پر راغلی دی او په غیر منصرف باندې تنوین خو نه راځي کنه نو مصر چې دی دا خو غیر منصرف لستل پکار ځکه دې کې عالمیت او عجمت واړه دي جواب مفسرینو کړی چې دا ساکن الاوسط درې حروف والده ساکن الاوسط 3 حرفي دي نو په دې کې دوه وجې وي منصرف او غیر منصرف دواړه جایز وي پکې ساکن الاوسط 3 حرفي چې وي په دې کې منصرف غیر منصرف دواړه جایز وي نو ځکه مصرن ویل شي فإن لكم ما سألتم فتاكك سرا استاسو د پاره پدې کې فإن لكم فيه ما سألتم استاسو د پاره پدې کې ما سألتم چې ستاسو غواړي وضربت عليهم الذلة وعلى شو پدې باندې ذلت پراله والمسکنه ذلت په څنګه راغی ذلت او مسکنت کې فرق څه دی په ذلت او مسکنت کې فرق دا دی چې ذلت دا دی چې د نورو په نظرونو کې انسان حقیر کمزور او ګڼل شي مسکنت دا دی چې په خپل او بندزان ته حقیر او کمزوري وي ذلت دا دی چې نور خلک وي دی ذلیل دی حقیر دی مسکنت دا دی چې په خپل دی ځان حقیر وګڼي وباءوا بغضب من الله باءوا دا د جمع صيغه ده اوس د دې په اخر کې الف ولی نشته باءوا کې خو الف په کار او قاعده چې کومه ده د رسم الخط الف پکې په کار نو د وو نه بعد الف ولی نه راغله د دې جواب آسان دا دی چې په مصحف کې داسې وو بس مصحف عثماني چې راغی داسې پکې وو نو ځکه دی نو فرمایي
وباءوا بغضب من الله. دا تنوین د تعظیم دی، تنوین دی ځکه د تعظیم دی. نو وی ګټو غضب د الله تعالی، یعنی لوی غضب د الله تعالی. ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، دا پدی وجہ چې انکار کو د آیاتونو د الله. ويقتلون النبيين او قتل والبدي انبیاء لرا. ويقتلون النبيين، بنی اسرائیلو 170 انبیاء قتل کړو، دا غیر شرعی کار او کفر. نو یقتلون النبیین قتل والانبیاء لرا. حضرت شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام چې وجل والبدایه والنهایه لیکلی دي چې سو پورې دی د سزا نه و میلاو شوی، تر هغې پورې د هغه سر چې و هغه به خبرې کولې او د وینې فواره به ترې روانه وه. البدایه والنهایه لیکلي دي د وینې فواره به هم ترې روانه وه. او د هغه په قتل کې 2 قوله دي. یو قول دا دی چې دا بادشاه چې و په هغه زمانه کې، نو د بادشاه یو ښځه وه طلاق یې ورکړو. هغه ښځې د پسې سوال جواب وکړه چې ما له طلاق را کړی ده، خو بس ته ورته وایې چې جایز ده، بس بیا دې نکاح وتړي را سره. ده ورته وی نه، بادشاه ته یې وی چې دا خو حتی تنکح زوجا غیره نه بغیر دې سره دوباره نکاح نه کېږي. ښځې له په دې غوسه ورغله، هغې د پسې کسانو لګول چې دنه سر قلم کوي. نو هغه سر چې به پروت و هغه به چغه واله خبره به یې کوله، وی که تاسو ګورې بیا واده وکړه بادشاه دا ښځه په تا حرامه ده، که بیا مو واده وکړو ګورې ښځه در باندې حرامه ده. دا به وی هغه سر نه به دا آواز راتلو. البدایه والنهایه لیکلي دي. او وینې هغه فواره هم ترې روانه چې الله دې له سزا ورکړه. نو هغې نه بعد د دا آواز هم بیا بند شو، او بیا د هغې نه بعد د وینو هغه فواره هم بنده شوه. بل قول هم پکې شته. نو دې ځای فرمایي ويقتلون النبيين بغير الحق، قتلول به انبیاء لرا ناحقه. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا، دا دې نافرمانۍ د وجنه. وكانوا يعتدون طبعا بدوام القتل وعدم التوبه المقبوله. دې تجاوز کوونکي څنګه طبعا دې بس زیاتې د دې په ذهن کې وو بدوام القتل، ځکه چې په قتل باندې دوام ساتلو. او عدم التوبه المقبوله هم و، توبه مقبوله دي نه کولا. ان الذين امنوا، پتاکي سراغ کسان چې ایمان راوړي دي، والذین هادوا، هغه چې يهوديان دي. ما قبل سره ربط دا ده. تفسیر کبیر ابو سعود، سبق الغایات وغیرہ ټولو دا ربط لیکل دي چې کله هغه پیغمبران شهیدان کړو او داسې کارونه وکړو، نو دینه معلومه ده چې شاید په دې باندې د مغفرت دروازه بند شي. نو دلته نه دغه خبره دفعیه ده چې دا دومره لوی ظلم تاسو کړی دی، په دې د مغفرت دروازه بند په کار وا. خو د هغې باوجود الله د ایمان او د مغفرت دروازه ورته کلا وساتله. سی وی چې ان الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړي، والذین هادو چې یهودیان دي، والنصارى عیسایان دي، والصابئین صابئین، من آمن منهم بالله، من آمن سره منهم لګي دې کې چې چام بیا په الله باندې ایمان راوړو. ګوره په توحید الله بیا ورته لار کلا وکړه. اوس دا هادو چې دی دا د یهود نه دی، د یهود وجه تسمیه سره تفسیر خازن نقل کړي دي. وایي چې حضرت یعقوب علیہ السلام مشر زوی چې هغه یهودا و، د هغه د اولاد نه و، د دې نسبت د وجبه ورته یهودي وي، یهودیان به ځکه ورته وي. دویم قول دا دی چې کله دې مشرانو غلطي وکړه نو بیا به وي انا هدنا الیک، انا هدنا الیک، الله ته به جړل. نو هغه هدنا چې دی هغې نه دی یهودیان شو، یهودي شو د هغې نه. دریم معنی دا چې د یهود معنی دا زانګېدل، دا چل چې څوک کوي جومنا زانګېدل، دا د یهود معنی ده.
نو دی چې به تورات تلاوت کو نو بس داسې به زنګېدل داسې اوس هسې نه چېرته حافظ دا ډېر تیز تلاوت کوي تاسو ورته وایي یهودي ځکه چې جوم نه لفظي معنی په اعتبار سره خو ټیک دی نو دا د یهودي معنی شو والنصارا نصارا چی وجه تسمیه د نصارا صد یو پدې کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام تاغي ویلو چې نحنو انصار الله موږ د الله ملګری یو د الله مدد کوونکي نو دی ته دین نصارانو کې خودش دویم دا چې په کومه محله کې عیسی علیه السلام پیدا شو دا غي نوم ناصرو نو په دې وجه د قوم نومي نصارا شو صابئین والصابئین دا صابئین چو مفسرین وی چې دا عابد الکواکب ستورو ته به سجدې کولی روح المانی لیکلی دي چې دا خلق چې و دا صابئین دی داود علیہ السلام او زبور دواړه منل منځ روجا وغیرہ دای منل منځ به هم کو روجا به نیولا د آسمانی نبوت هم قائل دی آسمانی نبوت هم قائلو لیکن ورسره به د ستورو عبادت هم کو بس دا ورسره د ستورو د عبادت باندې دا کافران شو لومبه بدبخت انسان چې شرک چالو کړو د شرک ابتدا چې په عربو کې چا کړی و دا غنوم عمرو بن لحی بن قمعه عمرو بن لحی بن قمعه د بخاری شریف روایت ته عمرو بن لحی بن قمعه د نوم بخاری شریف کې دې ظالم بارک روایت دا ده چې دا دومره کمینه انسانو بیت الله کې به طواف کو نو طواف دوران کې اوس هغه زمانہ او دې زمانہ کې طواف کې فرق دی په دې زمانہ کې طواف کې چې رواني نو لبیک لبیک اللهم لبیک بلدک کې مرور کړي تما تداونی سا هغه تاویږي دیم تاویږي هغه تصویر وباسي او دې طواف کوي دا په خپل حجر اسود سره بیت الله سره په عذاب خلق اخته دي دا یو لوی عذاب راغلی دی که چېرته د درزه مو خوړو نو چاپېره به ګورې ډوډۍ چې خوري کوم ځای کې موږ اکثر یو ځای بل ځای وو چې چېرته روټۍ شروع کوو نو بل چاپېره نظر وګرځو د خدای ظالمانو دا کیمرې بندې کوي یو لوی عذاب دی خبرې کوي کوم ځای به دې ځای به درته فټ کړي په هر ځای کې بس کیمره ده خیر بہرحال هغه زمانہ کې خلق چونو دی خو چې طواف کو نو په طواف کې به خلق مستغرق وکړه د الله عبادت وکنه بل څه وبکینو د الله عبادت کې مستغرق هغه په ځان نه پوي دا ظالم چونو د طواف په دوران کې با د سره د نن سبا په خلکو داسې ډېره عجیبه غوندې نه لګي او چې کله متقدمین وګوري د هغې تقوا وګوري ډېره عجیبه لګي یو کونډه به ورسره وه تار به ورته اچولی و د چا به طواف کو د به دا کونډه ور وویشتن د هغه احرام ته به اړمه شوه د به ترې روغوندې احرام راکاږه هغه بیت الله کې به عبادت کې مست و اب پوی هم نشه د باغ احرام راغون کو ترخ کې به کې خود بل پسې به ورويشت اب راغون کو ترخ کې به بل پسې به داسې کونډه ورويشت احرام به ترا کا دا ټول احرامونه به بیا خرصول نو د طواف په دوران کې به د احرامونو غلا کوله دا دومره رزیل سړیو چرته صحیح کار د دنه شوی نو بس عمرو بن لحی بن قمعه دا کارو دړم بنې د شرک ابتدا کړې و نو فرمایي چې ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله من امن منهم بالله په دې يهود او نصاراو کې چې چا د دین ایمان راوړ ګور هغه خبره چې و صابئینو کې چا د دین ایمان راوړ
هغه خبره مونږ چې په څه وخت کې د ربط په وخت کې وویله نو هغه خلکو چې د دین چا ایمان راوړ والیوم الاخر په ورځ د آخرت وعمل صالحا نیک عمل وکړو فلهم اجرهم عند ربهم دې دپاره به اجر په نزد د پروردګار د دی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو په دې غم وي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو په دې باندې یروي او نه به پې خفګان وي یره فی المستقبل من نقص الاجر لا خوف علیهم فی المستقبل مونږ مخکې دې ترجمه کړې وه که خیال کې راځي په مستقبل کې به پې یره نه وي په نقص اجر باندې چې اجر رانه کټ نشي ولا هم یحزنون بما مضى من الكفر ما مضى کې چې د کوم کفر کړو په هغې به دې غمجن هم نه وي وإذ أخذنا واذكروا أخذنا ميثاقكم واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم اذكروا ورسره ولګوي یاد کئ تاسو کله چې واغسته مونږ ستاسو نه وعده میثاقم درنه واغسته لدفع الخوف والحزن انعمنا علیکم دا مونږ په تاسو انعام کړو چې مونږ تاسو نه دفع خوف او حزن دام درنه ختم کړو خوف او حزن هم درنه ختم کړ دفع کړ مونږ تاسو نه وعده واغست ورفعنا فوقكم الطور او مونږ په تاسو باندې کوئی تور راوچت کو تفهیم القرآن والے لیکلی دی چې دا کوئی تور اوچت کړي نو اسی ورته وخو چې وګوره دا څومره بره دی حالانکه داسې نه وه داسې ځکه نه وه هغه غلط تعبیر ځکه کړی دی چې تاسو وګورئ الله تعالی په خپله باندې وایي اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة نو چې د قرآن نس وایي چې مونږ اوچت که او داسې وګویا چې دا كأنه ظلة گویا د وریځې یو ټوکړه در باندې راځوړنده ده نو الله دا تور اوچت کړو وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور مونږ کوئی تور په تاسو را اوچت کړو نو هغه ترجمه چې هغه کومه کوي چې اوچت کړی نو بلکې وی خو ورته چې څومره بره دی داسې نه ده قرآن وایي اذ نتقنا الجبل فوقهم نو ورفعنا فوقكم الطور بالقرآن وی رفعنا فوقكم الطور کوئی تور هم در باندې اوچت کو نو چې الله وی مونږ اوچت کو نو هغه نص سره مقابله خو نه کېږي خپل تعبیراتو سره خذوا ما آتیناکم بقوه ونیسئ تاسو چې څه درله مونږ درکړي دي بقوتن نو الله ورته وفرمایل چې قلنا وی مونږ دې ځای به قلنا راوځي د خذو نه مخکې خذوا ما آتیناکم ونیسئ تاسو هغه احکام چې مونږ تاسو له درکړي دي بقوتن په قوت سره واذکروا یاد کړئ تاسو ما فی څه چې په دې کې دي من امور الله دا الله احکام لعلکم تتقون خایگی چې تاسو تتقون من المعاصی ابن عباس وی چې د معاصیونه تاسو ځان بچ کړئ تتقون المعاصی ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو ثم تولیتم خطاب باعتبار الآباء دی دا خطاب هم په اعتبار د آباء سره دی بیا تاسو آبا چونو مخې واړو من بعد ذلك پس د دینه بیا غي بل خوا لاړل پس د دینه بیا غي روانه وکړو من بعد ذلك القبول ابن عباس وی من بعد ذلك القبول پس د دې قبولولو نه بیا دی بل خوا تختیدل نو فلولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتا سو باندې ورحمت د الله تعالی نو لکنتم من الخاسرین نو خامخشوی بی ورحمته بقبول التوبه او رحمت د الله تعالی په قبول توبه سره او رحمت د الله تعالی بتاخير العذاب دواړه خبرې نو فضل الله بقبول التوبه ورحمته بتاخير العذاب الله دې عذاب مؤخر کړ باندې کله هم توبه نو قبول کړو ډایرک عذاب راوسته وینو سبب لکنتم من الخاسرین نو خامخا تاسو به د نقصان مندون کو نه وي غایت الخسران بذلك الآباء غایت الخسران
ولقد علمتم الذين اعتدوا خامخا په تحقیق سره دا اوس تخویف دی بیا علمتم تاسو پوهیږئ الذين پیجنې هغه کسان اعتدوا چې هغه تجاوز کړو منکم ستاسو یعنی ستاسو پلاران فی السبت بالصید فی السبت بالصید د خالی پورس په اخکار کې دا غیم دو طریقې وي الله دی توی وی دریاب کې وډیر زیات میانی خود خالی پورس تاسو باندې اخکار منه دی دی به د خالی پورس څه چلو کو دو طریقې به کولی چونکه امتحانونو الله به د خالی پورس باندې د میان ډیر زیات کړو نو دی به د غټ دریاب نه به داسې واړه واړه تالابونه جوړ کړو نو بیا به هغې ته بند ولګو نو هغه تالابونو ته به هغه میان ځان ته راواړو چې هغې ته به راړه بند به ولګو چې بند به ولګو نو بیا به د اتوار په ورځ باندې په هغې ورړو نو به ټول راونیول هغه به ځان له تالاب ته راړولي د دریاب نه الله به داسې به نه کوئ هیلې به نه کوئ دویمه طریقه دا وه چې د خالي په ورځ به دی وي ښکار به نه کوو خو دی به دغه وکړو مې به راونیسه د خالي په ورځ نه په دې لکۍ کې به ورله مزې ولګو مزې به په دې کناره وتړه لکه پخوا به پخوا خو به دا چرګان په دې ډېرانونو ګرځېدل پوډریانو به د جوارو دانه به هغې کې به مزې اچولو د جوارو دانه چې به څنګه دې چرګ وخوړه نو خو به د حلق نه تېره شو نو حلق د به دلته نه مزي باندې راکاږل شروع کړو چرګ به یې ځان ته رانږدې کړو په دې طریقه باندې او صحیح دی موږ هم لس نیمې به تقریبا بس کوو ته 10 بجې ورتلی شي ښه جي نو دی به دا طریقه کوله نو الله تعالی د هغې ذکر وکړو چې الله د هغې سزا څه ورکړه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم الله سزا دا ورکړه چې فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مونږ ورته ووې على لسان داود فقلنا على لسان داود كونوا قردة خاسئين شي تاسو شادوغان ذلیلا نو فصاروا ثم ماتوا بعد 3 ایام دی شادوغان شو او بیا 3 ورځې بعد مړ شو دا 3 ورځې بعد مړه د مفسرینو ولې ورسره په تقدیر کې راوستل تقدیر عبارت کې هغې وجه دا ده چې په یو قوم به عذاب راغی نو نبي علیه السلام فرمایل چې هغه عذاب به 3 ورځې چلېده 3 ورځې بعد به هغه خلک بیا ختم شو نو که شکلونه هم بدل شو نو دا به 3 ورځو پورې 3 ورځې بعد به ختم شو بیا خلک به مړه شو په دې وجه باندې کونو قردة خاسئین الله ورته وی شي تاسو شادوغان ذلیلا بیا ورپسې فرمایي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها جلالین کې دي چې ها ضمیر د عقوبت طرف تراجي دي فجعلنا عقوبتها مونږ دې دا انجام چې نکالا عبرت وګرځو مونږ دې دا انجام چې الله فرمایي چې دا مونږ عبرت وګرځو دې دا انجام نکالا لما بين يديها دا دې کې تاسو ګورئ کونو قردة خاسئین دا کونو د کانا نه دی کنه نو دا قردتن دا خبر دی یعنی تاسو شادوغان او ذلت هر دواړه جمع کون کیه شادوغان هم شوی خاسئین او ذلت هم شو دا دواړه در کې جمع شو نو فجعلناها نکالا وګرځو مونږ دې لرا عبرت لما بین یدیها د پاره د هغه خلکو څه مطلب القرى القریبه منها هغه کلی چې کوم وسره نږدې و لما بین یدیها نږدې کلو د پاره او بلکې د کوم خلکو چې دا چل کړو دی د دې مینس کې دیوالو نو هغه خلکو ودی لیدل دی با جزان د شادوغان ته جوړ شو دیوال لورات راتلو چغي بیوالي جړل به او غاوه بکې شادوغان کړي والله وما خلفها
او القرى البعیدة یعنی کم چې غایبین لري کلو والا وموعظة او نصیحت للمتقین دپاره د متقیانو وإذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره دلته نو اوس هغه واقع شروع شو دا واقع داسې وه چې بني اسرائیلو کې یو مړی شو د هغې وجه مرقات مشکات کې دا لیکلې ده مرقات شرح د مشکات مولا علی قاری رحمت الله علیه چې یو سړي د مقتول یو جنۍ سره دا مقتول چې و نو د لور وه هغې سره نکاح کوله ده به ورکوله نه څه وجه به وه ده دا سړی قتل کړ اوس چاته پته ونه چې ده دا سړی قتل کړی دی خبره پټه وه چې خبره پټه وه بني اسرائیلو کې لویه مسله وه سړی مالدار و او بل قول دا دی چې ده نه پیسې غوښتې ده نه ورکولې نو قتل یې کړ اوس د قاتل پته نه لګېده بني اسرائیل ګرځي چرته نه درخواست یې وکړ یو خوا بل خوا بل خوا معالم لیکلی دی د کلبی رحمت الله علیه دا قول نقل کړی دی چې دغه وخت کې تورات کې د دې متعلق څه شرعي حکم نو نازل شوی د دې نه معلومیږي چې دا قصه د نزول تورات نه د مخکې ده چې تورات حکم نو خو تورات نو کنه دغه تورات خو تدریجا نازل شوی نه دی په یو ځل راغلی دی نو دا د تورات نه مخکینه خبره ده بني اسرائیل چې موسی علیه السلام ته وی چې مونږ غواړو چې د قاتل پته ولګي هغه د الله په حکم سره د یو وی یا د غوا د ذبح کولو وي هغې د خپل عادت مطابق په هغې کې خبرې شروع کړې ښځې نو غوا به نو دا به څنګه رنګ به څنګه نسل به کمیوي په دې پکې دا حجتونه رایستل شروع کړل نو پاینده کې د دې تفصیل شته حدیث کې دی چې چېرې حجتونه نه رایستل انو دومره قیدونه به هم د هغې په ذمه نه راتلل چې کومه خوا یې ذبح کړې وه خبره ختمه وه مدارک صاحب مدارک د دې مقتول نوم عامل خولی دی بس دی په هغې کې حجتونه راویستل د هغې ذکر الله کوي وإذ قال موسی لقومه موسی علیہ السلام نه اول قوم سوال کړو موسی علیہ السلام دې قوم ته وی ان الله یامرکم الله دا حکم کوي چې ان تذبحوا بقره غوا حلاله کوي غوا حلاله کوي نو ورپسې تفصیل شته بیا چې دا غوا ملاله کړه دی یو حساب مقتول پورې ولګوي هغه یا زړه یا جګر یا سر یا جبه مقتول برا پاس خپل قاتل بوخی دی په دې کې حجتونه راویستل ان تذبحوا بقره کې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لیکلی چې هندو مسلمان جګړه شو هندو ورته وایي نعوذ بالله ثم معاذ الله وی الله تعالی هندو دی مسلمان ورته وی الله مسلمان دی ډیر وخت جګړه چلی دی هندو ورته وی زه خپل کتاب نه دلیل درکوم زه خپل کتاب نه دلیل راکا مسلمان ورته وی زمونږ قرآن کې الله وایي چې ان تذبحوا بقره غوا حلاله کوي نو بس دې نه معلومه شو چې الله مسلمان دی که نه چې د غوا حلالولو حکم یې کړی دی نو دا هندو یې غلی که په دې خبره باندې پوه شوې په خبره د هندو د مسلمان مناظره وه جګړه وه هندو ورته وایي معاذ الله الله هندو دی مسلمان ورته وی الله مسلمان دی ډېر وخت بحث کېدو مسلمان د خپل قرآن نه دلیل پیش کوي وی الله وایي چې ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره که الله مسلمان نه وي نو د غوا د حلالولو حکم به ورکو او مسلمان دی ځکه یې د غوا د حلالولو حکم کړی دی هندو یې دغه ځای غلی کړو لکه څنګه امیر شریعت عطاءالله شاه بخاري د سره مرزا غلام احمد مناظره وه د قادیاني امیر شریعت ورته وایي چې تا سره څه دلیل دی نو هغه ورته وایي زما نوم غلام احمد دی ما تخفیف د پاره ته غلام لري که صرف احمد پاتې شو او قرآن وایي چې من بعد اسمه احمد نبی علیہ السلام وایي چې ما نه بعد به بل پیغمبر راځي د هغه نوم به احمد وي نو زه احمد یم پیغمبر یم امیر شریعت ورته وی ښه وی په نوم کې تخفیف جایز دی وی آو وی تا غلام احمد نه غلام لري که وی آو وی ما د عطا الله نه عطا لري که نوم کې تخفیف جایز دی زه الله یم د دوس بچی ما نه پیغمبر کړی ته چا پیغمبر کړی نه هغې غلی کړو نو داسې حاضر جوابي یو شی دی خیر بهرحال
فجعلناها نكالا لما بين ان تذبحوا بقره قالوا وتتخذنا هزوا. دا بنی اسرائیل ورته وی چې موسی مونږ سړی مړ دی اته مونږ پورې خندا کې اتتخذنا هزوا ایت مونږ پورې خندا کې تا مونږ راونی ولو په خندا سره دلته سړی مړ دی ته وای غواله لکه قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. موسی علیہ السلام ورته وی ز پناه غواړم پنوم د الله سره چې شمز د جاهلانو نه یعنی خندا کوونکې خو جاهل وي زه استاد مذاق نه وړم. قالوا نو دی ورته وی ادع لنا ربک هلکه وبس عليك دی ورته وی قل ربنا الک سوالو کوي چې وبین لنا ما هي مونږ ته بیان کی چې دا بسنګ غواړي. اوس دې ځکه یو اعتراض واردی هغه دا چې تاسو ګورئ ماهیه د معنا سوال خو د جنس په باره کې کیږي او دلته د وصف متعلق سوال څنګه شوی الانسان ما هو نو موږ وایو حیوان ناطق دلته خو د وصف متعلق شوی دې جواب مفسرین کړه چې کله ما د کیف په ځای باندې راځي ما کله کله د کیف په ځای باندې راځي هغه داسي چې دې مړی خو بارکه تعجب کړو چې دې بعضی حصہ مړی ته ولګول شي نو مړی بجوندې شي نو دې په دې وجه باندې د عجيبه حالت چونو دیته او قتل د دې عجيبه حالت والا غوا بارکه دې سوال کړو گویا غي دا وی چې نوم چې دا بدغواوي خوشي بسبل سي جنس ببل سي نو ځکه وی ماهیه سره ځکه سوال کړو نو الله ورته جواب ورکړي وی قال انه يقول الله فرمایي چې دا بدا سي غواي موسی عليه السلام ورته وی الله فرمایي چې دا سي غواوي انها بقره دا بدا سي غواي چې لا فارض ولا بکر نه بزړوي نه بوړوي نه به وډوي نه به جنوي نه به زړوي نه به وړوي درمیانه غوا واخلي ځان ته لګ ګران کړه فارزون دای مرفوع ذکر اوسته چې دا د بقری صفت ته او بکر په دې باندې عاطف دی عوان بین ذالک چې درمیانه په میانځ د دې دواړو کې د وړي او د زړې په میانځ کې درمیانه وي د بین لفظ مضاف چې دا کلم متعدد طرف ته مضاف وي د متعدد طرف ته مضاف کیږي دا بین مضاف وي عمومي طور د مضاف استعمالي خو د متعدد طرف ته ځکه چې په میانس کې فیصله کوونکی دا بین او د ذالک مشار له دو سيزونه دي چې نه په عمر کې وړوي او نه زړوي نو مشروي نه کشروي نو ما اعوان بین ذالک درمیانه وي په میانس د دې دواړو کې نو ففعلوا ما تؤمرون او کوي چې کوم حکم تاسو ته شوی دی قالو دی ورته سوي ادعوا لنا اوس مونږ له الله نه یو بل سوال وکا ربک درب خپل نه یبین لنا ما لونها چې دا امرته ظاهر کی چې دا رنگ به څنګه شي موسی علیہ السلام الله نه سوال وکا الله ورته وی انه یقول وی الله فرمای ان بقره صفراء بالکل زیړه پکار ده فاقع لونها چې خالص وي د دې رنگ تسر الناظرین چې خلګي لیدونکو ته خلګي د تسر ضمیر مرجع کې دوه احتمال دي یو دا چې بقره د دې مرجع ده بل دا چې لون د دې مرجع ده لون او بقره نو تسر الناظرین چې دا غوا خلقو ته خلګي یا دا رنگ خلقو ته خلګي سوال دا دی چې لون طرف ته تسر ضمیر څنګه براجي کیږي لون خو مذکر دی جواب دا دی چې لون اگر چې مذکر دی لیکن د دې اضافت ها طرف ته شوی دی نو د ها ضمیر نه د مؤنث نه اکتساب کړی دی اکتساب تانیث کړی دی اکتساب تانیث کو کیږي
نو د تسر طرف ته د ضمیر را تاول دا صحیح دي دا غلط نه دي دواړه ضمیر کې دي شي دواړو طرف ته رجوع کې دي شي قالو دی ورته اوس چې خدا خبره خو پاکه شو زه ټیک د کلک رنگ به زیړه نه بزړی نه وړی درمیانه به یو بل تپوس کو ادعو لنا ربک خپل رب نه دی یو سوال وکا یبین لنا ما هي چې موږ د پاره سوال وکي چې موږ ته ظاهره کی چې دا بسنګ غوای جوتی به وي که جوتی به نه وي ان البقره تشابه علينا ځکه چې غواګانې به موږ مشابه کیږي و ان دی وخت کې وای ان ان شاء الله لمهتدون که چېرې الله وختل نو موږ هدایت موندون کیو دا دی وخت کې وای ان ان شاء الله لمهتدون که چېرې الله وختل نو موږ هدایت موندون کیو دا دی وخت کې وای ان شاء الله دا جمله معترضه ده د ان د اسم او د خبر په میانس کې واقع شوی ده حدیث کې دی چې چر ان شاء الله نه ویلې نو عبد العباد پورې با د غوا پته دی ته نه ولګېدل ابن جرير لیکلی دي تر اوسه به اوس بني اسرائیل غوا پسې ګرځېدل او بس ان شاء الله د خلینو وتل الله ورته په دغه آسان کړه قال انه يقول وی الله فرمای ان بقره دا بداس غواوی لا ذلول لا ذلول تثير الارض ذلول بروزن عروس د مفعول وزن دی صفت مشبده مذکر مؤنث دواړه پکې برابر دي حضرت تنویر رحمت الله علیه دې کې دا لیکلي دي اگر چې ذلول مذکر مؤنث دواړه برابر دي حضرت تنویر رحمت الله علیه لیکلي دي چې بقرین غوی مراد دي ولی غوی مراد دي هغه وی عموما د دې پټی د یوه وغیرہ د پارا دا غوی په کار راځي وګوره استول پارټ چې ګرځي غم غوی غوانی نو په دې وجه دا غوی دی چې هغه د جوتیشي سوال کړي د مراد ته غوی دی نو چې دین کسبی وی کسبی چې اړوي زمکه لرا ولا تسقل حرس او نو وبخور کولی شي پټی ته چې نه وبخور کړي وی پټی ته نه کسبی وی چې زمکه اړولې وی او نه وبخور کړي وی پارټ نه ګرځیدل مسلمه لا شیه فیها دا سه مسلم وی چې داخ پینې وی بالکل زیاړه قالوا نو دی ورته الان جئت بالحق الان جئت بالحق بتفصيل اوس دې صحیح تفصیل بیان کو طول وجه دې بکرات اوس خوله فذبحوا ذبح غیلرا وما كادوا يفعلون نزدین وجه دې دا کار کړي وي موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ورته ټول اوصاف ذکر کړو نو بس بیا ذبح کړه او نزدین نو وجه دې دا کار کړي وي گویا دې دا کار ځکه نشو کولی چې بده کې د حجتونه رايستل او حجتونه د له ارس ګډ وډ کړو مفسرین لیکلي دي چې سلويخ کال د واپس ګرځیدل سلويخ کال به یو یتیم لکو د مور سره د مور خدمت به کو هغه سره سودا توي شو د 3 دینارو غوا وټوله او هغه سره خبره په دې سودا وکړه چې د دې د سرمن به د سرو زرو ډکوي سرمنې د سرو زرو ډکه کړندای ورکړه 3 دینار په ځای باندې صاحب مدارک لیکلي دي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا لګه وقفه کوي ښه یو لس منټه وقفه کوي صرف لس منټه چې ډیر نه